کوم څوک وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لرم په هغه کې به دا علامې او دا نښانې پکښې وي. دی به د الله او د الله د رسول څخه د دنیا تر هر شي زیاته مینه لري، د خپل اولاد، د خپل مور پلار، د خپل جایداد، تر هر څه به زیات مینه دی د رسول الله سره لري، د الله سره به د مینه لري. دویمه نښه او علامه یې دا ده چې دی په ورځ او په شپه کې پر نبي علیه السلام باندې بېشماره درود شریف وایي. او دریمه نښه یې دا ده چې دی به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې به عمل کوي، د نبي اسلام پر قدم باندې به قدم ایږدي. څلورمه نښه یې دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم شی خوښ کړی دی به هغه شی خوښوي، او چې د کوم شي سره د نبي علیه السلام دښمني وه دی به د هغه شي سره دښمني لري. او پنځمه نښه یې دا ده چې دی به د قرآن تلاوت کوي. دا علماو هغه نښې ښولې دي چې کوم څوک دا وایي چې زه د نبي علیه السلام سره مینه لرم، د نبي علیه السلام سره محبت لرم، په هغه کې به دا علامې پکښې وي. او چې کوم څوک وایي چې د نبي علیه السلام سره مینه لرم او په دې علامو کې یوه علامه نه وي پکښې کې، دا هسې د خولې ویل دي، په حقیقت کې دی د نبي علیه السلام سره مینه نه لري.